د جنسي طاقت لپاره دا 3 کاره په اونۍ کې 3 ځلې 3 ورځې وکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ. مننه. هر وخت د خپل بدن د جنسي طاقت لوړولو لپاره دا 3 کارونه په اونۍ کې 3 ځلې ترسره کړئ. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. موږ تاسو ته کوم داسې غلط کار یا داسې غلطه لار نه ښیو چې تاسو ورڅخه غلط مطلب واخلئ، خو د ویډیو اصلي مطلب ته به راشو، نه به ډېره ګټه وکړي چې ستاسو وخت هم ونیسم. لومړی، د خپلو پښو عضلاتو قوي کولو او غښتلي کولو لپاره هره ورځ د پښو د عضلاتو د قوي کولو لپاره تمرین وکړئ. د پښو د عضلاتو قوي کېدل هم د یوې قوي جنسي اړیکې وړتیا ورکوي او هم مو په خپل انزال او اختیار کنټرول زیاتوي. دوهم، د مثانې تمرین وکړئ، مطلب هره ورځ د میتیازو کولو پر وخت کې یو ځل خپلې میتیازې خوشي او بیا ودروئ. دا د دې سبب کېږي چې د مثانې د عضلات مو غښتلي شي. هغه کسان چې د مثانې د عضلات یې غښتلي وي په خپل انزال یې پوره کنټرول تر ټولو زیات وي. دریم، که څوک درته ووایي چې هېڅ وخت موټک مه وهئ، نو دا سخته خبره ده، خو هڅه وکړئ چې دا شهواني فکرونه ونه پالئ. خو په خیال کې ډېر شهواني فکرونه درنه ولی شي او په میاشت کې صرف 3 ځلې موټک ووهئ. که چېرته هم بیا هم ستاسو زړه طاقت نه کوي، نو زموږ اول توصیه خو داسې ده چې هېڅ وخت هم تاسو د شیطان خبرې مه منئ او د شیطان څخه ځان لرې وساتئ. که چېرته هم بیا هم ستاسو طاقت نه کېږي او ستاسو بدن د دغسې شهواني فکرونو سره مخ کېږي، نو بیا وکولی شئ هر وخت په اوداسه وګرځېږئ او له هغه نه وروسته چې که بیا هم نه کېږي، نو تاسو ډېر تروش شیان استعمال کړئ تر هغه وخته پورې چې ستاسو د واده مخه رانږدې کېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه بیا هم غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.